چاوی صدقه کې دا ضرور ده چې چیرلی دی توري نه، دا د زړو خبرو رواجونه دي، زړو ښځو او د دې قمقلو پیرانو جاهلانو په صدقه کې تور او سور ویني چې څومره ښکلي ارسنګرن چې نو ثواب به د زیات تور او سپین نشته په شریعت کې. دا د زړو ښځو خبرې دي د جاهلانو. وایي زه ترور له زکات ورکولی شم چې هغه واده شوې نه ده خو سیده ده، ټیک ته که ډېره فقیره او غریبه او بل څه درکې نه لګي نو د سوال نه د بچ کولو دپاره ته وله زکات ورکولی شي چې چاته سوال ونه کړي، لاس چاته ونه نیسي. اوس خمس نشته او نه مال غنیمت کې د هغوی له څوک څه ورکوي. د دې وجه نه زکات فقیر هاشمي له او سید له ورکولی شي چې د سوال نه یې بچ کړي او د بل د حاجت. دکاندار که سړي له چای میاره وغواړي نو هغه په سود کې داخل نه دی چې زیاتي پیسې ترې نالي د هغوی په عوض کې. یو سړي په 15 لکه نقد باندې ګاډی اخیستی دی او په بل سړي په قرض په 7 لکه خرڅوي، یو څو میاشتو په دغه خیر دی. قصدن د صورتونو ترتیب نه دی بدلول پکار، مانځه کې د په هغه طریقه قرآن شریف وایي چې کوم د قرآن شریف ترتیب دی. خو که سړي نه په خطا مخکې رسته شو نو خیر دی، اموز احساس هم نشته. سپیلنی لوګي کول څنګه دی؟ دا د هندوانو رسم دی. که د ماشو د وجلو دپاره یې کوي په کور کې څوک نو سپیلنی لوګي دا سترګې نه ترقوي لکه د غز د لرګي. غز لرګي او څانګې چې سوځوی که نه هغه لوګي خوږي او د سپیلني خوږي. او که د نظر ماتې په غرض نو دا د هندوانو رواج دی. دا خلک یې چې کوي دا سپیلني خلقو ته داسې ده، دا هندوان کوي. هندوان ډېر وهمي قوم دی نو هغوی د بد نظر نه یریږي ډېر. نو سهار وختي دوکان کې دې ته هغوی دویي وایي نو لوګي پکې وکړي چې نظر ماتې وشي. نو د نظر ماتو په غرض دا وهمي خبرې دي. دا زړې ښځې چې کوي یا دا خلک لوګي کوي دا د هندوانو رواج دی، پام کوه. که ښځه په رښتیا اولاد له ورکړي خپل کالي او هغوی ته وسپاري نو په دې زکات د هغوی نشته، خو په هغه ماشومان هم نشته، په نابالغو زکات نه. او که هسې بهانه کوي چې دا کالی مې هار مې لور له ساتلی دی او زوی له مې ساتلی دی بیا به یې زکات ورکوي. هلې پې زکات نه کېږي چې استعمالی یې نه و هغوی له یې ورکړي چې دا ستا شو نو بیا په دې زکات نشته. او که چل ول ورسره کوي حیلې کوي لکه د حیلهګرو ملیانو په شان لور خرڅه کړي پیسې والي ځان له پې دوکان والي وایي دا ما ته لور وبخلې وایي دروغجنه لور درته بخي والی لور په لور په بدل ورکړي نه محرم مقرر کړی دی، دروغ وایه. 2.50 روپۍ افغانۍ مقرر کړي او 2.50 نسوارو خطۍ نه کېږي، دا د 14 کالو خشتقه ده. نو دا د دروغو حیلې دی. زما هغه ملا بدي شي چې هغه د دروغو حیلې کوي. دروغ دین صاف بیانوي که چا پې عمل کوو خفه ښه که نه پې کوو دا ټاګې ټورې طریقې ورته ولې ښه ښځه بیا هغه کاري نشي استعمالولی چې اولاد له بس هغه به هغوی ته چې هسې په خولې ویلې او استعمالی یې نو نه زکات به یې ورکوي. بیا
جسدونه د پیغمبرانو هغه ځمکه نه خوري. دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. خدای په ځمکه حرام کړي دي چې د پیغمبر جوسه د خوري کړي. د پیغمبر جوسه محفوظه. که یو سړي خپله لور وي چې زه یې نیک او دیندار نه ورکوم نو خیر دی که په هغې انتظار کې لږ وخت تېر شي، ځکه یکدم خو څوک لور نه شي ورکولی هر چا ته. او که هسې قصدن یې ساری د واده نه یې منع کوي نو دا ښه کار نه دی. او د نیک د همجنس د سیال په انتظار کې لور یې ساری نو خیر دی. وی سړي په غلطۍ باندې مور پلار ازار شوي، خو هغه اوس مړه شوي دی، ډېر خفه دی. نو بس صدقې دې ورپسې کوي او دعاګانې د هغوی له غواړي او خدای نه دې معافي غواړي نو خدای به یې معاف کړي انشاءالله. هره ګناه خدای معاف کوي. پاکستان فورس کې چې سړی برتی کېږي نو ډاکټري ټیسټ کې د هغه ټول اندامونه ګوري شا او مخې ته. دا کتل څنګه دی روا دی، ځکه بعضې بیمارۍ متعدي وي نو هغه شا هم ګوري مخ هم ګوري. خیر دی ډاکټر کتی شي ده. داسې شوي دی چې په ولاړه باندې یو ضرورت وخت کې حضور مقدس تازه کړو امتیاز یې کړی ډېرانو هلته د ناستې ځای نو او د جواز امت ته پیغمبر علیه السلام عملي صورتونه ښودلي دي. که داسې صورت وي چې سړی کېناستی نه شي، مثلا سیند کې روان او د امتیاز ضرورت دی د کېناستی نه شي نو کولی شي په ولاړه یا غسل خانه ته سړی ننوځي بیا ورته رایاد شي. اوس به چېرته بیا خو دوباره جامې نه نو کولی شي په ولاړه. نو دا حضور پاک امت ته عملي صورتونه ښودلي دي. که داسې باران وي چې کېناستی نه شي یا داسې ځای وي چې امتیاز یې در باندې که کښېني در باندې واپس راځي موړه ده یا ځان له سوری نه شي یو ځای ته بیماری راځي د امتیازو نو په ولاړه کول نوا ده. وی زه د رنګ کارونه کوم، ما له لوپټې راځي د جالجټ وغیره. نو ما اورېدلي چې دا کار ښه نه دی، ناروا دی. کپړې رنګولی شي د ښځو. دعا حضور پاک ښودلې ده چې دجال نه پې بد کېږي. او د صورت کهف دا د سر آیتونه دا حضور پاک ویلي چې دا سړی وایي خدای د دجال د فتنې نه بچ کړي. او دعا دا ده، دا د مسلم شریف حدیث دی چې په آخري قاعده کې دا دعا وایه اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. خدای د دوزخ د عذاب نه مې وساتي او د قبر د عذاب نه او د دنیا او د آخرت د فتنو او مصائبو نه او د دجال د فتنې نه. نو حضور پاک وایي چې په قاعده کې د دې څلورو څیزونو نه امان غواړئ. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة شر المسیح الدجال. ډېر عالمانو کې دا دعا چې ونه کړه مونځ یې نه کېږي، ځکه د حضور حکم دی او مسلم شریف کې حدیث دی. سړی تلاوت کې وټوخېږي
او خوله کې لاړې بلغم راشي ودي توکي لیټرین کې دي توکي هر ځای کې چې توکي وی زمونږ امام پسې خبرې کوو زم پکې ما هغه امام پسې مونځ کولی شو که نه نه توبه وباسه چا پسې ولې خبرې کوي ګناهګار پسې خبرې نه دي پکار سړی دې ځان ته ګوري که هغه کې دا ګناه ما کې به د هغه نه زیاته او غیبت خو خدای ډېر سخت منع کړی دی خدای غیبت ته د مسلمان مړ رور غوښې خوراک ویلی دی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه دا خوښه ده چې د مسلمان رور چې مړ شوي او غوښې وخوری نو دی مسلمان دغه مجلس کې نشته د مړ مثال دی او د غیبت چې کوي نو د هغې مثال د غوښو خوراک دی نو غوښې مه خورئ د مسلمانانو نو ایمان پسې نه چې هر چا پسې غیبت نه دی غیبت ولې کوئ مز کېږي خدا کار ښه نه لمانځه نه مخکې نیت شته نیت خو فرض دی خو نیت د خولې وینا ته نه وایي دا د خولې وینا خو موږ د عوامو ته په دې غرض ښودلې ده چې زړه کې دا خبرې راوالي که سړی په زړه کې راغلی چې فرض مونځ کوم امام پسې بس کافي ده نیت د زړه شي ته وایي ارادې دا د خولې وینا خو د اسانۍ دپاره ده چې دغه خبرې زړه کې راولي کنې د خولې وینا نه ده راغلې زموږ د ښکلي پیغمبر چې سړی په تبلیغ کې لاړ شي او دی وفات شي انشاءالله خدای به لویه درجه ورکړي او د شهادت درجه به ورکوي ځکه دا تبلیغ د جهاد یو قسم دی جهاد شروع کېږي د دې نه د دعوت او د تبلیغ نه اول به کافر ته دعوت ورکړي او بیا جهاد علی وي د لاس چې د هغې خاص شرطونه دي د بادشاه په قیادت کې چې د اسلام بادشاه وي او فوجونه وي او دا د جهاد لومبۍ حصه ده حضرت علی صاحب له حضور جنډه ورکړه د خیبر په موقع کې په هغې سرخوږي راغله وی صاحب ورځم او بس شروع پې کوم سرونه ترې پرې کوم وی نه اول د اسلام دعوت ورکړه اسلام خوبی ورته بیان کړ ورته وایي لا ان یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم د دې کافرانو چې د یو سړي اسلام راشي مسلمان شي دا د دنیا د هر نعمت نه غوره دی دا یاد لرئ چې کافر وجل دا بنیادی مقصد نه دی که د ټول جهان کافران سړی په خپله چاړه حلال کي نو دومره ثواب یې نه دی لکه یو کافر چې دی مسلمان ځکه چې ټول دی په چاړه حلال که خو کوم دی ته د ورځو دوزخ ته او چې دا یو مسلمان دی که نو دوزخ نه دی بچ که نو پیغمبران بنیادی د قتل لپاره نه دی راغلی د هدایت او د اصلاح ده دا قتل خو آخري حربه ده چې بیت اخلاصېږي نو د اسلام په لار کې رکاوټ پیدا کوي نو علی جهاد دی کنی اول خو دعوت دی په نرمۍ په ښه اخلاقو د دین په خوبو بیانولو نو دعوت تبلیغ دا د جهاد یو قسم دی نو دی مجاهدین دی نو که په لار دی کې ځکه په زرګونو کافران مسلمانان شو او په زرګونو فاسقان خدای نیکان کړل 100,000 جماعتونه یوازې چین کې جوړ شو او په یورپي ملکونو کې او ادارې بچی نیکان شو صالحان شو نو ښه عمل دی نو که په دې عمل په دوران کې سړی مړ شي نو انشاءالله چې خدای به د لوی شهیدانو درجه ورکړي د پیغمبر علیه السلام په قبر کې چې جمع دی نو دنیا د ژوند په شان نه د دنیا د ژوند نه اعلی ژوند دی د دنیا ژوند کې خو تکلیفونه وي مصیبتونه وي سرخوږي وي بیماری وي لوږی تندی د قبر ژوند د پیغمبر بې اندازې اعلی دی خو د هغې کیفیت موږ ته نه دی معلوم چې خدای شهیدان یادوي چې دوی ته مړي مه وایه او شهیدان جمدي دي نو د خدای په نس جمدي دي او هغه ژوند چونکې د دویم جهان سره تعلق لري هغې ته د برزخ جهان وایي
نو هغه موږ لا نیوتلې او نه ترې خبر یو نه د هغې کیفیات موږ ته پته لګي. یو سړی په سترګو ړوند دی، ته ورته وایې شین رنګ داسې، زیړ داسې، سور داسې، او وایي دا سور څه ته وایي او شین څه ته وایي او زیړ څه ته وایي، ځکه هغه د پېژندو هغه اله هغه سره نشته سترګې. یو سړی ماشوم دی یا د جما په خوند نه پوهېږي، یی جړا دی، ته ورته وایې د جما داسې خوند دی، هغه به وایي د حلوا په شان د کبابو په شان، ته به ورته نه بل شان. نو هغه عاجز خبر نه دی، زمونږ د ړندو مثال دی که موږ د رنګونه بیان شي پوهېږو پرې نه، نو چې هغه جهان ته لاړ شو بیا پرې پوهېږو. نو د پیغمبرانو ژوند ډېر اعلی او مبارک دی، خو د دویم جهان سره تعلق چې خدای وایي ولکن لا تشعرون، تاسو په هغې نه پوهېږئ نه موږ پرې نه پوهېږو. موږ ته د خپلې خېټې معلومات نشته. ستا په خېټه کې ټماټر ازمیږي، دا څنګه ازمیږي؟ ساګ دې خوړلی دی او د هغې نه وینه جوړه شوه، ته ترې خبر یې؟ نو د خېټې نه نږدې شی په انسان ته شته نه، د خېټې نه نیو کوه چې لاړې دې څنګه جوړه شي، متیازې دې څنګه جوړه شوې، وینه دې څنګه جوړه شوه. نو چې د خپل ځان نه نیو خبر، د هغه جهان نه به څه خبر شي. خو دا عقیده ده چې خدای او رسول څه ویلي دی هغه ټول حق دی، هغې دپاره زموږ د علم ضرورت نشته. چاوی امام ترمذی نوم څه دی، د امام ابو داود نوم څه دی، دا خو کتابونو نومونه دي، راشه بیا سبق به ووایم. د امام ترمذی نوم خپل عیسی دی او د ابو داود مولا خپل نوم سلیمان دی. ترمذی په ترمذ کې خښ دی، ترمذ نه بار کلی دی بوغ، ترمذ اوس په دغه کې دی تاجکستان ازبکستان کې، کابل کې بلخ بخارام کلی دلی، بلخ بخارام شمال طرف ته یو دریاب دی، دریای نور ته وایي، په هغې پل دی، نو هغې طرف ته چې لږ ومړې بس بیا ترمذ دی، امام ترمذي هغې کې خښ دی. او ابو داود نوم سلیمان دی، دی سجستان کې خښ دی. سجستان یو صوبه ده په ایران کې. خلک بعضې چې دفن وکړي قبرستان یو طرف ته راجمع شي دعا وکړي، نه، قبر سره دعا راغلی ده. قبر چې خښ کړي نو قبر نه چاپېره ودرېږي او یو دعا ورته وکړي، بس دغه کافي ده. ځکه دا پیغمبر ودرېدلی دی او هغه حکم کړی دی، وی یسألو له التثبیت فانه الآن یسأل. دله دعا دا وغواړئ چې خدای پاکې د قبر په سوال و جواب کې ثابت قدم ولري، ځکه اوس پتې تپوسونه کېږي. نو دعا د تثبیت راغلی ده د قبر خواته. او خدای د منافق په باره کې زموږ پیغمبر هم منع کړو، ولا تقم علی قبره ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. په دې جنازه مه کوه او قبر سره ودرېږه مه، د دعا دپاره. نو قبر سره دعا وکړي بس کافي ده. زمونږ جماعت کې امام دی، دا تبلیغ والا وباسي، د امام پسې مونځ څنګه دی؟ مونځ خو ورپسې کېږي، خو دا کار یې غلط دی. تبلیغ والا چې د دین خدمت کوي تا ته څه ضرر دی؟ ته خو شکر ادا کړه چې زما مقصد یې پوره کړه، چې ستا په محله کې مونځګزار ډېر شي خو ستا جمع به ډېره نه. تبلیغ والا خو مونځګزار زیاتی، راځئ مانځه له، راځئ جماعت له. نو دا امام قمقل دی، جاهل دی، چرته د بدعتي پیر مورد په بدعاتو مبتلا. تبلیغ دی وخت کې دا ته زه یقین وایم چې بهترین کار دی وخت په مخ د ځمکې نه جمعیت العلماء اسلام کولی شي، نه جماعت اسلامي والا کولی شي، نه دا نور خلک کوي. دې ټولو کې غرضونه او د دنیا شهرتونه
او پیسې وي ټیک ده که د چا د خدای نیت وي پکې هغه به وي خو پیسې پکې ډېرې دي او دې تبلیغ والا کې دا خپلې پیسې خرچ کولې د چا نه ټیکټ نه غواړي د چا نه بستره نه غواړي د چا نه ډوډۍ نه غواړي تا ته هغه خبره کوي چې ستا په ایمان دی راځه مونځ له راځه د خدای کلمو له راځه حلال او حرام وپېژنه نو دې کې د قبله امام ته څه تکلیف دی دا خو قمقل دی ناپوهه دی نو دې خو د هغې خلقو لاسونه خپې ښکل کړي چې څوک د دین کار کوي او جمع زیاته د مزګزارو چې جمع زیاته شي خو د دې فایده ده نو دا ناپوهه دی انگور بهوتا عشر ورکول لوالی ستا انگوری غریبی زکاتم ورکولی شی عشر ورکولی زوی تا نشی ورکولی خواخی تا ورکولی شی سخر تا ورکولی شی چه کم نتا پیده یا کم ستانا پیدا دی اغی بانده بنده سڑی نا پیدا وی زوی نسی کڑواسی کوده آخرا پوره او بر پلار نکه قر نکه اور نکه زما د خور بنه ده د هغې خور سره نکاح تړلی شي او بلکل نشي د خور خواښې سره هم نکاح تړلی شي د خواښې لور سره هم نکاح تړلی شي په سر ویښته لګول څنګه دي ما ته خو نه دی معلوم خو لاندې که کور وي او بدن نه سر ته نه ورځي نو بیا خو مسه نه کېږي او غسل نه کېږي او که هسې تش ویښتې چې کور پکې پلاستیک پکې نو خیر دی خو اوبه رسول د څرمنې د سر ته ضروري دی چې ورسه ظاهر طیب د حضور پاک د زامنو نمونه دي نو خلک یې تبرکن کې ښودی شي او د تبرک په نیت چې خدای پاک یې داسې کړي کنې هغه نوم چې پکې د ځان لوی راځي نو شریعت نه خوښه یو جینۍ نوم و بره مانه نیکوکاره ورته دا پخپله د حضور پاک ورته پخپله د ځان پاکي بیانوي نوم مله زینب کې زینب وایي سربې جینۍ ته پنډوره اور بره نومې ته بدل که دا چې ومن قوم موسی امة یهدون بالحق وبه یعدلون د موسی علیه السلام قوم کې داسې مو چې په حق لار روان او فیصلې هم کولې یا خو د هغې د زمانې سره تعلق لري یا هغه چې اسلام یې بیا وروسته راوړل لکه د عبدالله ابن سلام قوم بعضې یهودیانو قوم ایمانونه راوړل کنې د پیغمبر زموږ د پیغمبر د راتلو نه پس ټول دینونه منسوخ دي نه په هغې ایمان راوړل شي اس ایمان شته موږ ټول منو خو په هغې عمل نشته داسې مشهوره ده چې حضرت فاطمه ما بله ورځ یو کتاب کته فاطمه زهرا چې وفات کېده نو هغې مخکې غسل وکړو او ښکلې جامې واغوستې او بس ډډه یې وواله او خدمتګار ته وویل د علي صاحب ته اواز کړه چې علي صاحب راغی هغه ته ویې ما هر څه کړي دي پوره نو زما غسل ته حاجت نشته نو د هغې خاص د هغې خپله رایه وه نو که هغه غسل نه ورکړی نه به یې ورکړی همداسې یې خښه کړه بل حکم نشته بل څوک به داسې نه کوي هغې وی زما د جنازې نه به څوک نه خبروي او د شپې به مې خښوي هغې وی چې زما بدن بغیر تا لیدلی دی چې بل څوک یې ونه ویني نو بس ما ځان په خپله غسل وکړ وی زما جنازه به څوک نه ویني او زما بدن به څوک نه ویني نو د شپې خښه کړه هېڅ څوک یې نو خبر کړ بس حضرت عباس د علي صاحب تره د حضور پاک ته هغه د هغه دوه درې زامنو علي صاحب
او پټه په جنازه وکړه او په جنت البقیع کې ښخ کړه. لال بیگ په اوبو کې پروزي نو اوبه نه پلیتی. کم ګونګټ یا کم شی چې اوچی اوچ وینه نه لري د هغې مرګ هم په اوبو کې اوبه نه پلیتی او چې جمدې دې تر وښکا خو پاک دی. جمدې خو کار شي پرېوته که سپی په اوبو کې ناست دی چاټی اوبه دی سپی پکې ناست دی خو خولې پکې نه ده ورکړې خولې باره ده نه اوبه پاکې دي او که خولې پکې دننه کړه جوټی کړه نو بیا اوبه پلیتې دي. د جمدي سیز بدن پاکی چې ظاهري پې پلیتی نی. د دکانونو جماعتونه هیر ریسر پکې جوړی انګریزي دکان انګریزي ویښته دا نه دي ورکول پکار. د جماعت د خوشا کې دا دلته د جمرود پرون یو جماعت ته مې بنیادم کې ښودلی ما هغه مالک ته وې یو شپږو دکانه دي یو پکې بار د ناوې شکل یې جوړ کړی دی او هغه پکې نیان میان دي او کابلیان دي او دا ناوې برابروي. ما یې دا تلر کې جماعت بې عزتي ده. نو جماعت خو شاته کار نه دی پکار چې د جماعت د بې عزتۍ لار کړي. یو ښځه مړه شوې ده سروزه یې په زکات نه دی ورکړی نو خاوند د هغې د مال نه ورکولی شي او ښځه چې ورکړي امید دی چې خدای غاړه خلاصه کړي هغې باندې څومره زکات پاتې د هغې د میراث نه دی ورکړي. یو سړی نوي لوټونه د بینک نه راوباسي او بار یې خرڅوي خو 10 روپۍ 15 روپۍ کم یعنی زیات یعنی نو که دی د محنت په حیثیت زیات یعنی چې زه بینک ته ځم د بینک نه یې راوړم زما پې وخت لګي نو خیر دی او که هسې 100 روپۍ په 100 بدلي نو شریعت دا نه خوښوي. د مزدورۍ په حیثیت اخیستل روا دی او هسې ناروا دی. چې هغې په ړومبي وترو کې ړومبی قاعده نه راغلی نه وتر په مختلفو طریقو راغلی دی. دا زمونږ چې کوو 2 قاعدې کوو او دا هم راغلی دی په احادیثو کې او په یو قاعده هم راغلی دی. یو رکعت وتر هم راغلی 3 راغلی دی 5 راغلی دی 7 راغلی دی تر 9 پورې راغلی دی په یو قاعده او په مختلفو قاعدو. نو دا ټول په اصحابانو کې راغلی دی. نو چا یو مسلک له ترجیح ورکړی دی چا بل. زمونږ مذهب د حضرت امام ابو حنیفه دا د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نقل دی ابا 3 رکعته وتر کول امینس کې به 2 قاعدې کول یعنی یو ړومبی یو وروستی او دا قنوت به د قرت په آخر کې وي د رکوع نه مخکې. دا ټول ډول دي خو غوره او د ناغوره خبره چاوی قرآن شریف کی نه ننانمه دو الله دی و ننانمه دو رسول الله دی دا رسول الله خو ننانمه ما ته ندی معلوم افاسه چا ځان ندی کلی او دا خدای پاک نمونم ډیر دی خدا په یو حدیث کې ننانمه راغلی دی. دا حضور پاک نمونه کې لاړې مسجد نبوي کې قبله طرف په دیوال لیکلی شوی دی دا یو دروازې نه تر بلې پورې دا سه دایره جوړې کړې دي منځ کې 2 3 نمونه دي او د حضور پاک نمونه دا ټول اسماء توصیفی دي یعنی داغه د صفتی نمونه دي. خپل خالص نوم داغي محمد دی او احمد امراله قرآن شریف کې 3 ځله محمد ذکر دی او 1 ځل احمد ذکر دی. باقی د حضور نمونه دا سه مختلف راغلي پر رسول سره په طه سره په مزمل سره یاسین سره دی تاس د صفتی نمونه وای. چاوی بعض خلک په پرتوک کې مسو دا چې د غاچی پرتوغه نو په مسوا کې چې دی کې ګناه شته کنه نه نشته پکې ګناه
چاوی ګاډي قیمت 6 لکه او بینک کې په 9 لکه ورکوي مثلا په قسطونو ټیک ته که بینک ځان لوالي که نه او پته چې په څو خرڅوي ټیک ته او که تا ته وایي ته واله زه به پیسې درکړم موږ له به دومره راکوې نو دا ښه نه ده دا خو په پیسو پیسې دي نه بینک ته والي په خپل نوم په خپل سړي بیا چې په تا په څو لګوي که ته تیالی ورته وی انشورنس او بیمې دا ټول ستا په سر دي دا په سر به ته نه هلې وی هر څه چې دي ستا په سر ما ته پیسې وښایې زه به څومره درکوم نو بیا روانه انشورنس جواري ده دا به نه منې ورته وی ته پیشه و انشورنس ته پیشه و بیمه دې پیشه ما ته صاف ووایه څومره پیسې به درکړم په څومره موده کې نو بیا روانه درله هر څه هغې ته پرېږده بینک ته وایي بینکه ته پیشه و انشورنس او بیمه دې پیشه چاوی من خکل پیغمبر لقربانی نفل من صدقه خیرات کولی شو کنا او کولی شي بلکل خدای د دې ثواب زمون خکل پیغمبر ته ورسه خدایان لره زمون پیغمبر ډیر لوی شان لري نو زمون د ثوابونو هغه حاجتمند نه دی خدایان لره زمون پیغمبر ډیر لوی شان لري نو زمون د ثوابونو هغه حاجتمند نه دی بلکې که ته یاد کې که یاد نه کې ستا په عمل کې د هغوی حصه ده نو ښه دا ده چې خپل مور پلار یاد کړي ځکه پیغمبر زمونږ عبادتونو ته حاجت نه لري او ستا مور پلار غریبانان دي هغوی به ګناهګار مړي تکلیفونه به پرې تېر شوي نو هغه مور پلار یادوي دا یاد لرئ ښه د خدای او د رسول نه پس حق د مور پلار دی نه د پیر دی نه د استاذ دی د مور پلار نه پس بیا حق د استاذ دی بیا د پیر دی د نیک سړي دی د مشر خو اول به مو ځکه خدای حکم کوي چې مور پلار سره احسان کوئ او ورسره د ژوند او د مرګ نه دی ویلی نو چې څنګه پس ته په دغه کې په ژوند دی نه پس ته مرګ هم دی د مرګ نه پس دا دی چې لاس ورپسې اوچته او دعا کوه که په خپله خورې هم به خدای د دې ثواب مې مور پلار ته ورسوي نو خدای ورته رسوي مور پلار مه هېروئ زیارت کار څنګه ګناهګار یي که په تی زیاتي کړي تا پسې سینې لیکلې بل پسې لیکلې هم ستا خو مور پلار دی هغه پیشه او خدای پیشه خدای به یې لوړی دوزخ کې ځوړند کړي خو ستا خو مور پلار دی نو دا یاد لره تعویز که پکې صحیح کلمې وي د قرآن او د حدیث آیات یې پکې نو خیر دی روا دی خو شرکي کلمات نه چې پیریان مو امداد غواړي یا د ابوجهل او فرعون نومونه یې پکې یا د ملایکو نه امداد پکې غواړي نو دغه نه دی دا شرکي دی او چې کلمې وي د توحید صحیح آیات وي صحیح حدیث وي نو خیر دی یو صحابي دی د هغه نوم دی عبدالله ابن عمرو بن العاص او دا ابو داود شریف کې راغلی دی چې زامنو له به یې تعویض ولیکه د اختر په مانځه کې نه اذان شته نه اقامت شته که چموکو نو غلطي وکړه شته نه پکې په نوکونو پرېکولو باندې اودس نه ماتېږي چې اودس دې مخکې کړي که نه نوکونه دې واغشتل یا د سر وخورو یا د برېت واغشتل نو اودس پې نه ماتېږي چې وینه نه وتې چاہے بعرفات کے خلق ودونه کې ګناه پکې شته که نشته نه بعرفات کې ګناه نشته نه په عاشوره کې شته د عاشورې دا ګناه خو شیعګانو جوړه کړې ده په اسلام کې نه اسلام کې ښکلی عمل هر وخت روا ده او ګناه هر وخت ناروا ده د ښځې مونځ چې څومره پټي نو ښه ده د صحن په نسبت یې کوټه کې ښه دی او د کوټې په نسبت یې کوټنۍ کې
ښځه چې د آزاده که او د راوښکلو لوبې پکې او په سړکونو منډې ورکې، دا اول د دین بې عزتي ده او د پیغمبر د تعلیماتو نه خلاف کار ده. کومو قومونو چې ښځه بربنډه کړې ده، لاړ شئ د هغوی تپوس وکړي چې هلته حیا پاتې شوې ده او نسب، هلته زنا څومره ده، ډمتوب څومره دی، بې حیایي څومره ده. شکر دی زموږ د پښتنو علاقه الحمدلله ما ډېر ځایونه لیدلي دي، دغه شان غیرت او اسلام چې دلته دی دا نورو ځایونو کې نشته. نو دا هم راله خرابوي. دا پرده نشینه ښځه راوباسي، ښځه چې نوکرۍ ته روځي هغه د سړي خبره به یې مني. ښځه چې ډاکټر یو سړی هم ډاکټر دواړه په کرسۍ ناست دی ډوډۍ خوري. ښځه سړي ته دا نشي ویلی چې اوبه راکړم، سړی ښځې ته نشي ویلی وایي کوه که نه خپل کار کوه. ځکه چې ښځه په خپلو بریتو لاس راکاږي چې زه خو په خپله پیسې ګټم، زما خاوند ته حاجت دی. ښځه چې د خاوند نه ځان مستغني وګڼي زما ده ته حاجت نشته، هغه د خاوند هېڅ خبره هم نه مني. که هغه نزدېکت یې هم په درخواست دی چې دواړه پرې دستخط وکړي. زموږ د ښځو نه دا غواړي، دا مردار د ښځو ازادي کول غواړي چې سړی ښځې ته دومره نشي ویلي چې اوبه راکړه. دا ښځه شوه چې پردي سړي سره په دفتر کې ناست دی، هغه ستا پروا څه لري؟ او پردي سړی په زنا کې خو خوند دی، په حلاله کې نشته، پردی سړی به یې خوښي. انا لله و انا الیه. قسم دی بل ما ته یو سړی وی لوی نواب دی چې وی ښځه هم تعلیم یافته ده، هغه هم دی د ځمکو خاوندان دي د زرګونو جربو. ما ته وی چې ښځه څومره ساده بې تعلیم یا وفاداره د خاوند، ځکه ښځه هم شپاړسم پاس ده او نور هم څه بلا چې څومره ساده د خپل مونځ او تاسو نه هغه ښه ده، اما وفاداره تابعداره. ما زړه کې وایي ما دا د صحیح وایي چې ښځې باندې انګریزي تعلیم وکړي او بیا یې نوکره یې کړي، اما ته به په یو وخت ناست یې بال بچ به وله څوک سنبالوي، او د دې ښځې د عزت او د حیا به عزت څوک کوي؟ دغه خلک په ناموس رسالت ځان وجني، هلکه د دې خپلو ښځو کنټرولو کې دا ناموس رسالت. انا لله و انا الیه راجعون. ټوکې دي دین پورې او خپله ډله زیاتول او لیډري چمکاول دي بس. هر یو وایي چې زما حکومت قایم شي. دې زناورو دا دنیا به څومره ته به یو ورځ مرې که به نه مرې. که امام په خپل ځای باندې لمونځ کوي سنت هم روا دی، او که جدا شي د حضور پاک دا طریقه وه چې کوم سنت نه به پس فرضو نه پس په سنت و نو کور ته به ته اکثر، او چې کوم به سنت نه نو بیا به ناست. خو دلته او سنت په صحابه هم عام کورونو کې کول، خو اوس مونږ دا نشي ویلو قوم ته چې زه سنت کوی کوم، ځکه ساله به ترې پاتې. هغه همتونه خو نشته چې سړی دې دومره ښي چې هغه دې د وکړي سنت دې پاتې کېږي نه. نو ورته موږ کوئ جومات کې کوئ، کنې د حضور پاک او د صحابو کرامو دا طریقه وه، سنتونه به عام. یو ځل نیم حضور پاک سنت په جومات کې کړی، جمعې مونځ چې به یې وکړه نو حکم یې دا دی که جمعې نه پس څوک سنت کې څلور دي وکړي، او په خپله به یې دوه کور چې کور ته به لاړ. دعا لپاره تصوف اصطلاحګانې وروستو راغلي دي. تصوف که دا مطلبي چې د زړه اصلاح حکم ده، د عقیدې حکم، مرګ ځان ته رعایت کم، آخرت حسد ځان نه لر کم، د دنیا حرص او د لالچونه او دشمنۍ، نو دا ښه خبره ده. او که نور زیاتي خبرې نو دا په اسلام کې نشته. نو که اصلاح د باطني حسد علاجي، د بغض علاجي، د دنیا د حرص چې خدای دا زه د ځان نه لر کم. ګوره څنګه چې زرټوخي او زکام او تبه مرضونه دي، نو دا د دنیا حرص او لالچ او حسد
او آخرت رول او د مرګ نه غافله کېدل دا هم ډېر خطرناک مرضونه دي ګورې نو د دې علاج پکار دی نو که دغه مطلب یې دغه صحیح دی نور زیاتي خبرې پکې نشته وی شیطان چې جنت نه راوتی نو دی څنګه به د د بار نه وسوسې اچولې ریموټ کنټرول دی شیطان سره شیطان لري او وسوسه زړه ته رارسوي داسې بلا ده خدای فرشتو سره مشوره نه کړه خدای فرشتو ته وایي چې یو عزتمند مخلوقات پیدا کړم داسې د عبادت پکې هغې وي خدای قربان عبادت خو موږ ډېر کوو نو دا بس نو دا لویه قصه ده خدای پاک ورته ما ته معلومات شته تاسو ته نشته د ملایکو د عبادت نه د مسلمان عبادت اوچت دی ځکه ملایکو کې د ګناه ماده نشته د ښځو خواهش د حرامو خواهش د بل چا د مال خواهش او انسان کې وي دې سره د خواهشاتو نه د خدای حکم پوره کړي نو دا کمال دی او ملایکو کې دا شته نه دا خو داسې مثال دی لکه یو سړی اوس ستنې پورې وتړی ورته وایي ډوډۍ مه خوره خو هغه نشي خوړی او چې ازادي او ډوډۍ پرته وي ته ورته ډوډۍ ته مه نږدې کېږه اوږې دی ازاد هم دی لاس پیم کولو دی او بیا نه نږدې کېږي نو کمال دی کې دی نو د مسلمان عبادت د ملایکو نه اوچت دی ګورئ او مسلمان نیک د ملایکو نه غوره دی بغیر د یو څو خاصو ملایکو انسان سره خو د بدۍ څیزونه هم دي که نه د بدو باوجود دی نیکي وکړي نو دا کمال دی هغې سره دا ماده نشته د خدای د سنت مطلب تکوینی رازونه دي خدای چې کوم نظام برابر کړی دی هغې کې څوک تبدیلي نشي راوست نور څوک بدلولی شي سپومې څوک بدلولی شي لارې ولا بدلولی شي وخت او ټیم او حرکت ولا بدلولی شي دارنګې تشریعي نظام چې خدای را لېږلی دی هغه څوک بدلولی نشي یعنې هغې کې څوک د ځان نه خبرې نشي کولی خدای چې څه مقرر کړي دی به تر قیامته پورې وی ما یو سړی وویشته نو خدای مې پې ولې نیسي قطع چې دا ویشته دا سړی نو د خدای حکم پوره کولو د وجې نه روان وي چې زه ولم که خپل بړاس دی پې وښکه ګنو کې ورته کېناستې ټوپک ترې راواخېسته او سړی راغی او ګړز دی پې وښکه نو ته د اوزل نه خبر وې چې زما په تقدیر کې دا لیکلي دي نو زه ځکه دی وجنم که نه خپل بړاس پې وباسې تا خو خدای به دی خپل بړاس نیسي چرته د ډوډۍ دپاره یې دا ویلي دي چې خدای څه مقرر کړي هغه به رارسي پټو دانو ته ساجت دی او کروندې ته ساجت دی یا د زوی ناجوړه شي وایي چې څه مقرر یې هغه به رارسي که مرګ یې مقرر وي مرګ به یي که ژوند وي بیا ډاکټرانو پسې ولې ځې او دارو ولې راغلی ستا خو عقیده دا ده چې مرګ خو د خدای لاس کې دی خو مونږ جدا نظام دی هغه د خدای جدا نظام دی تا ته د خپل نظام مطابق دا حکم دی چې ته به پټي له ځې کرونده به کې بې به رزق خدای درکوي دغه شان به نیک عمل کې او د بد نه به ځان ساتې نو خدای به داسې کوي او باقي د خدای نظام دی هغه خدای سره دی په هغې ایمان ضروري دی د هغې علم مونږ ته مخکې نشته نو ته په دې خپله غلطه اراده او په دې خپل بړاس او ښکلو نیولې کېږي دا میراث مثلا یو ښځه مړه شوه یوې خور پاتې نه د مړي او یو سړی مړ شو یوې ښځه پاتې یوې خور پاتې او باقي د تره زامنې دي د ښځې څلورمه حصه کېږي او د خورې نیمه حصه نو څلور حصې به یې شمال هغه څلورمه حصه یې د تربورانو کېږي که سړي چاله قرض ورکړي
خو په نیټه ورکړي هغه ورته لیته لعل کوي دې په زړه کې ده ووایي که راکړه قرض دی کنې زه به ورته زکات یې معاف کړم قرض په زکات کې نه معاف کېږي خو چې کوم وخت یې ورکوي نیت دی د زکات وکړي زړه کې ده ووایي دا زکات دی هغه ته دی نه وایي که ور یې کړه هغه پیسې دی بل چا له ورکړي او که ور یې نه کړه د زکات شوی دی خو د ورکولو په وخت کې به یې په نیت د زکات ورکوي چې غریب قرضدار وروسته به یې نیت نه کېږي د ورکولو په وخت کې نیت کېږي چاوی بیت الله شریف کې چې د یو مونځ 1,00,000 ثواب دی نو صرف مسجد کې دی او که بهر هم دی د حرم ځمکه کې زموږ ښکلی پیغمبر جومات ویلی دی نو چې جومات کوم ځای ته ویلې کېږي هلته خو یقیني دی دا نور چې زیات کېږي که نه کېږي دا د کابل ملا او باجوړ ملا او د کونړ ملا خبرې دي مونږ دینو خبر زموږ ښکلی پیغمبر د جومات نه مغشتی دی نو جومات خو مسجد حرام صرف هغه جومات ته وایي ټول ځمکې ته نه دا د نورو خلکو خبرې دي یقیني نه دي څوک قیاس کوي څوک اټکلي خبرې کوي نه ته به جومات کې مځې ټیک ده که جومات نه بهر ولاړی خو صفونه رسېدلي دي نو ستا حکم د جومات دی ځکه نن سبا په حج کې بې اندازې خلک نو ټول خلک په مسجد کې نه راځي نو په لارو کې په کوڅو کې په هغه بار میدانونو کې خلک ولاړي نو هغه ټول تابع د جومات دی خو چې ځان لمونځ کوي بل جومات کې د هغې مونږ یقینا نشو ویلی او د جومات په باره کې یقینا ویلی شو که روپۍ د نصاب نه کمې شي په منځ کې خو په آخر کې بیا برابر شي نو د شریعت دا حکم دی چې د کال په سر کې هم در سره روپۍ د نصاب وي او په کال په آخر کې هم در سره وي خیر دی که منځ کې زیات و کمې شي خو ختم شوي ني نو زکات به یې پوره ورکړي خو ورکې به د موجوده و نصاب په اندازه د سرو نرخ بدلېږي که نه او د سپینو نو اوس نصاب هم زیات ځکه سره ما اورېدلي دي 11,000 ته رسېدلی دی او سپین 2,500 ته رسېدلی دی نو نصاب د زکات 2,50 تولې د سپینو زرو قیمت دی نو هغه دې وخت کې زیاتې راځي زما خیال دی چې په 2,500 وایي نو د 2,500 څومره چې 2,500 په 2,500 کې ضرب کړي کم از کم 10,000 روپۍ به ترې جوړېږي وله دیاله چاوی که سړي باندې خارښت دی او په احرام کې ځان وګرئ خیر دی ځان دې ګرئ سر دې وینځي جامې دې بدلئ تیل دې لګئ صابون دې استعمالئ خو تیل خوشبویه نه او صابون خوشبویه نه په لمبلو سره خامخا د سر نم چرته ویښته نه موځي او د ګیرې نه موځي او د بدن نه قصدن دې نو باسي او که لمبلو سره لاړه خیر هېڅ پې نشته بعض امامان د مانځه تکبیرات یا سلام ډېر اوږد وایي نه که مقتدیان د سلام نه ترې مخکې سلام وګرځئ چې امام عبده و رسولو پورې ویلي او ستا ضرورت یې تعالی امتیاز یې درغلی دی څه ضرورت ته دی خیر دی ته ترې مخکې سلام وګرځوه ستا مونځ شوی دی خواتین چې موږ سره په سفر کې روانې نو مونځ به څنګه کوي مونځ د سړو د ښځو د سفر او د اقامت په مسلو کې یو شانتی دی که مسافر یې ته مسافر یې د سفر مونځ دی کوي قصر او که مسافر نه نو ته به مونځ پوره کوې هغه به هم کړي البته ښځه د خاوند تابع ده په دې مسلو کې چاوی مونږ لایبرری کې کار کوو خو خلک رانه کتابونه غواړي نو د کتاب قیمت لسی خو مونږ ورته ویلي دي که ضایم که نو 30 روپۍ به درنالو تاوان به هم درنالو دا تې څنګه دی که دې ورته ویلي مخکې او د جرمانۍ په شکل تیالی نو خیر دی او که دې ویلي نه نو اصل کتاب دې راوړي یا د کتاب قیمت دې درکړي
چاوی زه حفظ کې استاد یم او هلکان دیرشمه پاره ماته اورئ هغې کې خو 2 سجدې دي نو دا خو 13 هلکان نو زه به څومره سجدې کوم که یو هلک بار بار وایي نو تا باندې 2 سجدې دي او که مختلف هلکان وایي نو بیا د هغې د شمېر مطابق دی که سړی آیات د سجدې مزوتی یادولو کې یو پې راځي او که مجلس یې بدل که یا د بل چا نه واوري بیا به د هغې مطابق کوي چاوی سړی چارهدام اودس کوي په ځمکه ناست ساس کې دله ورځي خیر دی په دغه ساس کې نه جامې پلیتېږي او نه پیدې پلیتېږي چاوی کې امام یو صورت وایي ناګاهه تېر شو او بل صورت یې شروع کړ خیر دی مونځ باندې څه فرق نشته چاوی بعضې مولیانو نه ما اورېدلی که امام بیا اودسه مونځ ورکړه نو هغه ته یاد نو امام دې په خپله راوګرځئ او نور قوم دې نه راوګرځئ ټیک ده دا بعضې مذهبونو کې شته خو زمونږ مذهب کې دا ده چې د امام په مونځ کې د قوم مونځ داخل دی نو چې د امام مونځ مات شو نو د قوم هم مات دی نو چې څنګه په خپله کوي قوم ته به وایي چې ما سره څوک په مانځه کې شریک و هغه د مونځ دوباره وکړي دا زمونږ مذهب دی نو د خپل مذهب نه به نوځي د کعب ابن اشرف قلعه شته که نه او شته د قلعه دیوالونه شته زه ورغلی یم په روجه کې په موټر کې د قبا د مسجد نه لږ ښکته یو سړک تللی دی نو هلته کې سړک سره نږدې د کعب ابن اشرف قلعه شته د هغه زناورو یهودي چې د پیغمبر خلاف به دشمنان را جمع کول او مشورې به یې کولې پیغمبر علیه السلام ورپسې صحابه ولیږل او هلته یې قتل کړ او مسلمانان یې د هغه د غم نه خلاص کړ د هغې ظالم یهودي قلعه اوس هم شته لږ لږ دیوالونه دي د قبا نه ښکته مشرق جانب ته یو سړک تللی دی هغې خوا ته د شیما نوم څنګه کېښودل دی روا دی شیما د حضور پاک رضایي خور وه حضور پاک د حلیمې سعدیې تېروتلی دی نو د هغې یو لور وه شیما د هغې نوم نو شیما نوم کېښودل صحیح دی شیما هسې عربی کې نښې ته وایي چې کوم فرض ونه پس سنت نی اللهم انت السلام به وایې که نه که فرض سنت ورپسې وي که نه وي علی به تکبیر تپاسې دا سنتو تپاسې چې 3 ځله الله اکبر ووایې چې امام سلام وګرځئ 3 ځله الله اکبر ووایې الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا 3 ځله استغفار ووایې استغفر الله استغفر الله استغفر الله بیا یو ځله اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا ذا الجلال والاکرام بیا دو وایې اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد او په نسائی کې صحیح حدیث کې راغلی دی چې آیات کرسی مو وایې نو سړی دی دو وایي علی به سنتو ته ودرېږي ښه دا بعضې خلک په دې حرم کې مزور دا کابل والا ترکیان دی مذهب بدناموي امام به سلام داسې وګرځي دی به نیغ جغ ودرېږي هلکه زناوره تا ته دا مونځ چا ښودلی دی دا دومره متصل ولې ودرېږي نه د امام پسې به متصل سلام وګرځئ د حضور زمانه کې یو سړی د سلام نه پس ودرېده عمر صاحب د دې اوږونه ونیو ښکته کې کښېنه زناوره حضور پاک وی ډېر دی خوږ وی سنت په تشریع نبوي ثابت دي او فرض په تشریع الهي وی پخواني قومونه هم دا په دې هلاک شوي دي چې د هغوی په فرض او په نفلو کې به جدایي نه وه نو په دې قومونه نو وی کښېنه نو تاسو به متصل سنت نه کوئ دا بعضې کابلیان کوي ترکیان کوي دوی مذهب باندې پوهېږي نه او ګناه یې ټوله د ملایانو ده زه خو عوامو ته ګناه نه کوم زه ملا ته ګناه کوم چې ملا یې مونځ غلط کوي قوم به نه کوي ملا یې رکوع نه پس نیغ نه ودرېږي ضد داسې شي وایي زناوره او د سجدو منځ کې برابر نه کښېني او ښځې په بدل ورکړي نو اول ګناه د دې ملا نه شروع شوی ده نو پام کوئ چې امام سلام وګرځئ متصل به سنت نه کوئ
درې ځله الله اکبر وایه، دا د پیغمبر تعلیم دی او عمل دی. درې ځله به استغفار وایه، بیا وایه اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا ذا الجلال والاکرام. بیا وایه اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجلال. که آیت کرسی مو وایي ښه ده، که بل ذکر بیا وروسته په مزه سنتو ته پاسئ. او ښه دا ده چې ځای بدل کړي، چې په کوم ځای فرض کړي په هغه ځای سنت مه کوئ، لږ ځای بدل کړي. یو قدم مخکې شي، یو قدم وروسته. امام دی متصل سنت نه کوي او نه دی لږ دی قدم غواړي دی خوا یا دی خوا. ډېر کسان مې بدي شي چې زناورو مونږ بدناموی چې دا احناف دي. احناف دا دي نو د مذهب ترجماني غلطه کوي. یو ملا مې ونیو ما کښېنه، ما ته وایي وی سنت خو مکملات د فرض دي په عربی کې، ځان ته ملا وایي. ما مکملات د فرض دي خو متصلات د فرض خو نه دي. په سنتو تکمیل د فرض راځي، خو دا خو حکم نشته چې متصل یې کوي. متصل به نه کوئ، فاصله به خامخا ساتئ. ذکر وکړئ یو قدم مخکې شي یا وروسته شي چې د فرض او د سنتو فرق راشي. شریعت د دې دواړو فرق خوښوي. یو فرض دی بل سنت دی، یو د خدای په حکم فرض دی، بل زمونږ د ښکلي پیغمبر په وینا او په عمل سنت دی. نو د دواړو شریعتونو کې فرق دی. نو فرق متصل به نه ودرېږئ سنتو ته. چا وی ښځه د جمعې لمونځ کولی شي، او که یو جومات داسې چې هغې ته ښځې راځي. ما شام کې لیدلی دی او مصر کې ما د شام کې لوی لوی جوماتونه دا د هغې جوړه کړي، دا برانډه شان دې ته څه وایي، دا ګیلري جدا دروازه. نو ښځې په هغې راځي، دی خو یې ورته پرده لګولي. نو ښځې هم جمعې لمونځ کوي، سړي هم کوي، ټول کولی شي. خو د ښځو لمونځ په کور کې مړه ده او جمعه په هغې فرض نه ده، په سړو فرض ده. چاوی په دې ننګو ګیره ویښتي د دې حکم سره په خالص په ننګي باندې که ویښتي هغه ښکلی شي، خو دا چې د ښکو سره په نظر سره غورځېږي، بل دا په ښکو سره بیا ویښته نور هم زیاتېږي. نو په داسې طریقې لرګوئ چې نه په نظر سره او نه ویښته زیاتې کېږي. کنې د ننګي نه خالص نه ویښته لرکول نه وایي. دارنګې د لاندې مرۍ نه، ځکه دا مرۍ په ګیره کې نه داخله. بعضې سړي ویښته ډېري د دې ځای پورې ګیرئ او ننګي هم پټي، هغې دا تخفیف کولی شي. د برید خریل هم روا دي، قینچي کول هم روا دي. او که سړی خرئ د دریو ګوتو په اندازه دی وخرئ، دوی خوا دې پرېږدي، خو روا دواړه دي. عمر صاحب به د دریو میانځ کې برید اخیستل او دې خوا به یې برید پرېښي، داسې به یې توک. او زوی عبدالله ابن عمر هغه به ټول برید اخیستل لکه تبلیغ والا کوي. نو دا روا دي. خواره واره ویښته پرېکول څنګه دي؟ روا دي. که ګیره د موټي نه کمه وي نو ثواب یې شته که نه، څه قدر ثواب خو ورته میلاوېږي. ټول د واره جنت فردوس ته نه رسي. نو که چا کمه پرېښي حوصله دغه یې مه کوئ، حوصله شوکني دوام ورته کوئ، خدای توفیق درکړي. او که دا ورته وایه چې نه ستا د ګیرې خریل حکم یو دی، نو دا مه وایه. ته به مسلمان په حکمت او په سیاست دین ته راړی، په سختۍ به نه کې. وخت پوره دی. چاوی که قرآن شریف په زړه کې وغي ټیک ده، خو ډېر ثوابونو نه محرومه ده. چې سړی قرآن شریف په خولې وایي دومره دې وایي چې غوږ یې واوري، چا ته به تکلیف نه راسي. نو ده ته به د کتو هم ثواب میلاویږي، د دې اورېدو به هم ثواب میلاویږي، د وینا به هم ورته ثواب میلاویږي، او چې ګوتې پرېږدي د هغې هم ثواب میلاویږي. د دې وجه نه حافظ د قرآن چې تلاوت کوي او بل سړی پکې وایي په مصحف شریف کې، د مصحف والا ثواب زیات دی، ځکه حافظ ته خو صرف د وینا او د اورېدو ثواب میلو شي، او دې په لاس کې دي په قرآن شریف. نو د الله سم عبادت دی. په سترګو ورته ګوري ټکو ته، سترګو ته هم ثواب میلاویږي، او په خولې یې وایي او په غوږونو یې اوري، د هغې ثواب ورته دی. نو سړی چې په زړه کې وایي هغه اوري نه، هغه فکر او تصور هغې ته وایي. وینا دې ته وایي چې په خولې حروف ادا کړي او ستا غوږ یې اوري.
خو بل ته به تکلیف نه رسوي. که سړی ختم هم کوي مثلا اجتماعي نو په مزه د ځان سره وایي چې بل ته تکلیف نه. بل ته تکلیف رسول په ټولو عباداتو کې دا سخت جرم دی. قبر دومره ښکته کول پکار دی چې د سینې د نامونه زیات وي او له حد دومره ښکل پکار دی چې سړی پکې کېناستی شي. حضرت عمر صاحب د حبشې د هجرت د مخکې مسلمان شوی دی په 5 کال د نبوت او 40 کسان د ده نه مخکې مسلمانان شوي د 140 کس چا سړی بل سړی حج له ځان سره بوځي نو دا په صدقه جاریه کې داخله ده که نه. صدقه جاریه نه دي ته وایي چې د مرګ نه پس د پسې نو دا خو په ژوند د بوتو ثوابونه کېږي ډېر. صدقه جاریه جماعت جوړولو ته وایي، کتابونو وقف کولو ته، لار جوړولو ته، کویو خکو ته، دې ته صدقه جاریه. علم خورولو ته، کتابونو لیکلو ته. اولادم چې ډوډۍ ولا ورکې په دې نیت کوم چې د خدای حکم دی ماته نو ثواب دې کېږي. نیت پکې ښه کوه. سړي باندې د ښځې ډوډۍ واجبه ده که نه هم تاله پرې خدای ثواب درکړي. زمون ښکلی پیغمبر وایي که سړی ښځې ته نږدې کېږي هم په دې نیت چې یو ښځې عزت زما په وجه محفوظ دی او زما شهوت په یو حلال ځای کې استعمالیږي نو تعالی به خدای ثواب درکړي. د سید لور میه زوی سره کېدی شي دا یاد لرئ د نسب اعتبار د ښځې نه یې سړي سره یعنی ښځه که نه ورکړي دغه چې تاسو کمزونه او که ښځه په خپله خوښئ یا مور پلار خوښئ چې دا عالم دې ورکولی شي چې اذان اورئ نو قرآن شریف تلاوت مه کوئ. د اذان د کلمو اجابت ضروري دی. د مارغانو او دسماتې کې په جامو راغی او ډېرې د پلیتۍ حد ته ورسي وینځلې